په افغان کرکټ د بندیز په ځواب کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غبرګونونه د پخواني جمهوریت لوړپوړو غړو د افغان کرکټ د بندیدو په تړاو کوم غبرګونونه ښودلي دي. بشپړ حال په دې ویډیو کې وګورئ او افغان میډیا چینل سبسکرایب کړئ. وروسته له هغې چې په نړیواله کچه یو شمېر هیوادونو په رسنیو کې خبرونه خپاره کړل چې ګواکې دوی غواړي په چمپیون ټرافۍ سیالیو کې له افغانستان سره سیالۍ لغوه کړي، په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپورته شول. په دې ویډیو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ او د پخواني جمهوریت د یو شمېر لوړپوړو چارواکو غبرګونونه درورو. پایل له محسن داوړ کوو. محسن داوړ لیکلي دي د طالبانو له لوري د نجونو پر زده کړو د بندیز له امله پر افغان کرکټ ملي لوبډلې د بندیزونو غوښتنه ناعادلانه ده. هغه زیاته کړې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د طالبانو د اقداماتو مسؤله نه ده. هغوی په ویاړ سره د افغانستان بیرغ رپولی دی. حنیف پختین بیا لیکلي دي زه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره نهایي مینه لرم. د کرکټ ملي لوبغاړو په نړیواله کچه افغانستان ډېر ښه ښودلی دی. دوی د سولې سفیران دي او پر دوی بندیز لګول په هیڅ کتاب روانې دي. نجیب ننګیال لیکلي دي که چېرته فکر کوئ چې له طالبانو سره ناسته پاسته ونځور ویستل د طالبانو پلوي وي نو بیا خو د مقاومت شورا یو شمېر لوړپوړي چارواکي هم د مولوي خلیل حقاني په فاتحه کې موجود وو، نو ولې پر هغوی بندیز نه لګول کیږي. د پخواني جمهوریت د دفاع وزارت امنیتي مرستیال شاه محمود میاخیل لیکلي دي د کرکټ مخالفین هغه څوک دي چې د ځینو خلکو لخوا د ښځو د حقونو په نوم تجارت او افراطیت کوي. دوی ته باید وویل شي چې کرکټ د یوې ډلې استازي نه ده بلکې دوی د 40 میلیونه افغان ولس استازیتوب کوي. پخواني لوړپوړي فوزي قومندان جنرال خوشحال سادات لیکلي دي ملي لوبډله زموږ د ټولو شریکه لوبډله ده. زموږ د هر یو استازولي کوي او کړې ده. لوبغاړي سیاسي دریځ نه لري او هیڅوک دا حق نه لري چې سیاسي یې کړي. خوشحال سادات زیاته کړې ده دا ملي ویاړ دی او دوی ملي اتلان دي د لا ډېرو بریاوو او ویاړونو په هیله یې. خوږو ملګرو ستاسې له نظره په افغان لوبډلې بندیز لګول د چا په غوښتنه ترسره شوي دي او آیا ګټه به وکړي که نه؟ نظرونه مو راسره شریک کړئ. زموږ ویډیو شیر او چینل مو سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې.